2 ورځې یا 3 ورځې یا د دې نه زیات یا یو ورځ په غسل کې ګرځېدل دا څنګه دي او دا څومره ګناه لري؟ ګران کتونکو، کله چې په یو مسلمان باندې غسل واجب شي، اوس په دغه غسل مسلمان په دغه دوران کې کوي، خو چې کله دغه مسلمان باندې د مونځ وخت داخل شي او دغه مونځ وخت راغی، نو اوس په دغه مسلمان باندې غسل کول دا واجب دی، لازماً به دی غسل کوي. خو که چېرته یو مسلمان چې دی یو ورځ یا 2 ورځې یا 3 ورځې غسل نه دی کړی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورک فرمایي چې په کوم کور کې سپی وي یا په کوم کور کې تصویر وي یا په کوم کور کې داسې انسان وي چې هغه باندې غسل واجب او دی غسل نه کوي، نو داسې کور ته د رحمت فرشتې نه رادرومي. نو یعنی یو عذاب خو د پاره دا شو چې دغه کور ته دغه ځای ته د رحمت فرشتې نه رادرومي، سله ځکه چې دغه مسلمان سړی په حالت د غسل کې ګرځېږي. او دویم دا چې په دغه مسلمان سړي باندې مونځ فرض دی او د په حالت د جنابت کې په حالت د غسل کې په د باندې د مونځ وختونه تیریږي او د چې مونځونه نه ادا کوي، نو د چې د لپاره دویمه ګناه شوه. او کله چې دغه مسلمان سړی بیا 2 ورځې وروسته یا 1 ورځ وروسته یا 3 ورځې وروسته یا د یو مونځ نه وروسته یا 2 مونځونو نه وروسته دغه غسل ادا کړو، دا کوم مونځونه چې دنه قضا شوي دي د هغه مونځونو به دغه مسلمان سړی قضا راوړي او دا کومه ګناه چې دنه وشوه په هغې باندې چې دی دله پکار دی چې استغفار وکړي، صدقه خیرات وکړي، بخښنه وغواړي د خدای پاک نه، او بیا لپاره چې داسې عمل نه کوي چې په حالت د غسل کې ګرځېږي.